زینو په قران مجید کې داسې احکامات چې عمر جبه خوځولې الله هغه شانته حکم هغه نازل کړ چې د عمر سوي دا ټیک ځکه نبی رسول الله فرمایي زمانه پس پیغمبر عمر به الله دونه حیثیت ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طواف یا رسول الله دا مقام ابراهیم دلته او برکات نه کو الله جل شانه حکم د انتظار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه فرمایي عمر ټیک وي عمر ټیک وي دقل څوکه فتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دغه خپل عبادت کې او برکات او درې خیر طواف نه بس اوس ملته خبر وکړه یاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې مسله دا چې سوالو کورونو د بارنو باندې چیان راتل کوم هغه صحابي کرامو کوم چې باندې کې اوسېدل هغه داسې एकदम رانه وته لا تربیت خو پوره شوی نو एकदम داسې رانه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته حضرت عمر یا رسول الله وې داخله کوي ستا کور ته एकदम داسې اچانک رانه وځي کته ازواج مطهرات ته وې دي بیبيانو ته وې چې خپل مخ پټوي یا رسول الله مناسب بني حضرت عائشہ ودرې اے عمره تاسو موږ په کور کې څه کار دي تاسو موږ په کور کې څه کوي دا زموږ کور نه مسلې الله جل شانه فرمایي اے نبی علیہ السلام عمر چې سوې هغه ټیپ وي سورة احزاب نازل شو الله جل شانه فرمایا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قل بيبيانو دی وای چې نن پس په مخ پرده کې عمر ټیک وي کم زید قران مجید زغه تاسو ته وي تاسو خلک کله تیاری تاسو روحاني او مادي طاقت والا خلک هغه له تیاری چې کله د انسانانو تربیت شي انسانان هغه انسانيت زده چې انسانيت راس شي حضرت عثمان ته وګوره حضرت علي ته وګوره رضی الله تعالی عنہ تاسو نو خلک کما خبره به کو حضرت عثمان رضی الله تعالی دا سخاوت مشهور دی دا حیا او دا پاک دامنی هغه مشهور ده دا خو عجیب خلک دي زه حیا وکم حیا خو اصل کې زړه شي دی حیا خو اصل کې باطینی څه دی ځانه مو یې کنه مونږه څه پرده وکړو چې تمخ پټ کو چې تاسو کو حیا نه حیا خو دلته زړه پاک ساته څه پاک ساته زړه پاک ساته زه ته دا خبره کوم چې زړه د حضرت عثمان نه زیات پاک دی د حضرت عائشہ نه زیات پاک دی د حضرت حفصه نه زیات پاک دی حضرت سودا نه زیات پاک د امهات المؤمنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابیاتونه د رابعه بصریه نه زیات پاک دي استاذ دومره حیا دونه پاک دامنی دونه سخاوت کم صفت ده او یو خبره د طرف منځ کومه تاسو پوښ ان حضرت عثمان رضی الله تعالی دومره حیا په حضرت عثمان رضی الله تعالی کې دومره حیا چې حیرانی دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو مسند احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو دا ذکر دی حضرت عائشہ او ابو رضی الله تعالی ابو بکر صدیق صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پتون لک شانت کپڑا چھوٹا شوی کپڑا ته چھوٹا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غشان ناست یا عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام غشان عثمان څنګه رانه نبی اسلام بالکل نه خلاص کینو تاسو برابر غنه پټ حضرت عائشہ یا رسول الله زما بابا جان راغی تا غشان ناس عمر راغی یا رسول الله تا غشان ناس عثمان چې راغی ته ولې نه یا رسول الله ځان دې پټ نبی علیہ السلام فرمایل کم عثمان نه چې جنت فرشتي حیا کې ذات حیا ولونه عمر لوی انسان حضرت عثمان رضی الله تعالی دا غصه دون عجیب یو بل واقع ناشنا ته کومه دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اج کله وفات کړو زخمی شو وفات کړو اخیری د ځنکدن وخت ټیم په منځل حضرت عثمان رضی الله تعالی وفات کی بیبي وسره او بیبي جاړي او د بیبي د سر نه لوټه ورزیدا نبی کریم حضرت عثمان رضی الله تعالی بیبي د سر نه لوټه ورزیدا حضرت عثمان رضی الله تعالی په ارزن کړن کې خپل بیبي ته وای ای زما خزي خپل سر د پټ کبه خپل لوټه باندې خپل حیا دې هم هغه شان دوساته زما د مرګ په ما باندې سخت نشته سونه چې ستاسو لوټه ته ورزي په ما په دې باندې سخت راځي په ما د دې وجه په ما کوم سخت راځي دا زما په ځن کړن کې په ما باندې نشته دا جیبو حضرت علی رضی الله تعالی فرمایل فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دغه جنازه زی خپل ډیوی بندې کې چې د عائشه د کټ دغه سورې هغه بچا باندې پرینوزي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه د کټ سورې بچا باندې پرینوزي دغه نشته دا موږ ډېر په ساتري د حیا او پاک دامنې کې حضرت موسی علیه السلام خو سورې قصص کې واقع ده تاسو د حضرت شعیب علیه السلام د لور سره نکاح کړو یو سړی ونه یک سړی شعیب علیه السلام یا شعیب علیه السلام نو اکثر مفسرین وایي شعیب علیه السلام یو نیک انسان د زنانه سره دغه د لور سره حضرت موسی علیه السلام نکاح کې او لس کاله سکه لګیا دی او هغه سړي خدمت کې د زنانه ولې څنګه نکاح ورکړي ولې قرآن مجید په پاک زنانه کې حیا او پاک دامنی و دونه لوی خبره عجیب ده حیرانی خبره مې دا کوله چې داسې خلک کله تیاری کې داسې کله صحیح تربیت وشي دي خلک یا هم دا شان خلک تیاری هغه سخاوت وګوره ته هغه سیوا کې زم دا ویا مجرا بیان مختصر کم نو نشم کولای سیستم نه بالکل بیټری لو شوی دا کوشش حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څنګه تیار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بعض شیعانو کتابونو روایت نقل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زخدا علم څه شی ما د علم خاریه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دغه دروازه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سلا سنت حضرت علی رضی الله تعالی یا علی اترضى ان منزلك مقابل منزلي في الجنه یا علی ته به خوشاله په جنت کې ما تدونه گاونډیان یا علی ته به خوشاله ټول خلق رښتیا هغه د قیامت پر ورځ باندې مات شي زما او استاد د خاتمه او د حسنین رښتیا به ما شانتي برقرار تاسو خلک څنګه تیاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه ابو عبیده فی الجنه طلحه فی الجنه اخری سعید بن زید فی الجنه ټول صحابه کرام دغه لست جوړ کړه جنتیان دي اولی جنتیان دي څه چلې پدې انسانیت یې ذکرو صحیح تربیت شو دی خلک ځکه دا خلک تیار شو کزرع ان اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار دا خلک تیار شو چې الله فرمایي کله وعد الله الحسنى دې سره ما دا لیکل کړي الله فرمایي دا وعده مې وسره کړی تاسو ته کامیابی درکوم همیشه دا خلک څنګه تیاری
کله چې قرآن نه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زندگی الله جل شانو پیغامات دي الله جل شانو تعلیمات او هغه باندې قوم تربیت وشي کنه الله جل شانو بیا د خلک تیار بیا د جنت په دنیا نه شروع کی الله قسم جنت چې مونږ زین کوم جنت جوړ کړی چې الته بداسي او حور به او خوراکونه به پلان کې به د مرګ نه پس دا د جنت انتها ده هر یو لفظ د عربی کمال لري هر یو لفظ یو ابتدایي او انتهایی د جنت ابتدا د دنیا نه شروع کی یا دویم سټیپ په قبر کې شروع کی دریم سټیپ د قبر نه پس شروع کی او دا یو انتها ده چې الله جل شانو په هغه ځبانه هغه نعمتونه هغه سره ترسي هر یو لفظ دا شان د انسان جهنم د دنیا نه شروع کی انسان جهنم د قبر نه شروع کی دریم سټیپ د انسان جهنم هغه آخرت نه شروع کی دا عربي قانون دی ډیر عجیب الفاظ قانون دی هم جنت صرف دی ته وایو جنت صرف دی ته وجالته وزیر دا شان حور به زموږ مزینه جنت الله جل شانو د انسان د دې ځای نه سٹارټ چې الله جل شانو تعالی مقام درکو الله جل شانو تعالی مرتبه درکو الله جل شانو حیثیت درکو الله جل شانو ته خلکو د فائدې لپاره یو کنجي هغه پیدا بس دینه لوی فائدہ غسل خبردار چې اصل شی د تربیت رسونه ادارې قائم شي رسونه سکولونه چې قائم شي رسونه یونیورسيټي کالجونه او د تمام سيزونه د رسونه روحاني او د مادي یا دنیوي او یا دینی تمام ادارې چې دا قائم شي دي اصل مقصد هم دی هغه زموږ نقصان دی چې موږ څه جوړ زمونږ نقصان دی چې موږ څه جوړ کړی دي نو په دې تمام سيزونه مقصد شي د تربیت دی د انسان کوپړې او کلو شي خبرې ته الله جل شانو سو یا زموږ پیدایش مقصد دی دا زموږ د حرکت او د سکون دغه مقصد دی چې زه هم دغه شان دي کوم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون څه مطلب دی ليعبدون يعبدون مطلب دا صرف مونږ صرف مونږ نه مونږ یې وسره دی يعبدون خدای یو وسیله مفهوم لري ټول مفهوم هغه د الله جل شانو معرفت يعبدون ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي يعرفون داخله ما هو پیژني الله فرمایي دې لپاره مې پیدا کړ معرفت الله جل شانو شو شي د الله جل شانو قانون پیژني باندې قانون د تربیت شو دي نه انسانان جوړ بیا انسانان هغه چې د جنت هغه د دنیا نه سٹارټ شي او د هغه تربیت نه هغه محروم شي د جهنم په دنیا کې سٹارټ الله جل شانو د جهنم نه موږ وسات الله جل شانو دې موږ جنت والي جوړ الله جل شانو دې سال د خاتون دا خبر کی بس دا معذرت کوما او تقریر هغه صحیح استړیو ما خبره ما ټول غړي وړي کی الله جل شانو دې تاسو مینه د محبت علماء کرام سره دا قبول کی الله دا ماشومان دا زمونږ د پاره تاسو د پاره ټول مسلمانانو د پاره د نیکنامۍ سبب او ذریعہ وګرځي الله جل شانو دې موږ ټول د بدنامۍ او د بې عزتۍ او د سنو ساري الله دې عمل کول توفیق راکړي ډېر پیر زړه غلي ما او تاسو ډېر زیات زور هغه لګولې او څنګه او ملاقات هم کو خیر بسوم لیدل ما او بس بار برازو ان شاء الله هر کال برازو کوشش وکړو تاسو تیر پیازه عجیب خبره ده تیر پیر دې چې زه تمام مونږ رش جوړ شي ما پیازار هغه پر مخ وکړه نظر یې لکه دا چې کومه لکه پیازار پټی کوم څه مې غیته نه پری نو زه بل خلک ویډیو کې دا مفتی دې پیازار ده دا برابر سي جوړ الله جل شانو تاسو خوشاله لري دا په ځای به تاسو دعا کوم الله جل شانو دې عمل کړو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین